الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. انشاءالله نن به د سوره نساء آیت نمبر یوسل وختم یعنی 141 بوایو. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. د الله په توفیق باندې کیږي چې موږ د قرآن کریم ښې طریقې سره ترجمه، معانی، مقاصد بیان کړلی شو، او بیا دې الله تعالی موږ تاسو ټولو ته په دې قرآن باندې پویا، شرح صدر او عمل کولو توفیق راکړي په هغه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلی دی. آمین. دینا شاتنی آیات کې د الله تعالی حکم مومنانو ته چې کله اسلام پورې ټوکې، د الله آیتونو پورې ټوکې او کفر کېږي، کوم ځای کې هلته به تاسو نه کښېنئ تر هغه وخته پورې چې په نورو خبرو کې دی مشغول شي. نو که تاسو بیا دی سره کښېنئ نو تاسو هم د کرنګي بیا، او الله به دا کافر او منافق په جهنم کې راجمع کړي. اوس الله تعالی د دوی مزید قباحت او بد صفت بیانوي، او دا ډېر اهم صفت دی. پیژندل پکار دی د منافق دا کردار او د عمل چې دا په مونږ کې را نشي، او زمونږ په مسلمانانو کې دا څنګه رچاو بساو شوی دی دا صفت. الله دې زمونږ نه دا د منافقو دا صفتونه وباسي، او الله تعالی دې مونږ مخلص مسلمانان جوړ کړي. آمین. الله فرمایي الذین، هغه کسان، یعنی دا کافر، دا مکافر ملګری منافقین، دا هغه کسان دي یا داسې کسان دي چې یتربصون، دی انتظار کوي، بکم په تاسو باندې، فإن بیا کچری کان شي وی لکم تاسو د پاره، فتح څه کامیابی، من الله د الله تعالی طرفنا، قالو نو دی بیا وایي علم نکن، آیا مونږ نو معکم تاسو سره. دا هر وخت د خپل مفاداتو په چکر کې وي، د ګټې، د دنیا ګټې په چکر کې وي دا منافقین، او انتظار وي چې مسلمانان کله څنګه او کم ځای کې څه کامیابی عمومي، او بیا به ځان غټ غټ مسلمان ګڼي چې ګوري مونږ هم تاسو ملګري یو، مونږ مسلمانان یو، او مونږ په دې ګټې کې او په دې مال غنیمت کې او په دې تقسیمونو کې زموږ هم حصه ده، ولې مونږ مسلمانان نه یو. بیا دا دعوې کوي چې موږ مسلمانان یو، ځکه دلته اسلام کې مسلمانانو ته ګټه شوي وي، فتح شوي وي، نو بیا دی سره خپل ځان حسابوي، او په همدې باندې نظر وي، دنیا ګټې ته انتظار وي. و این او کچری بیا کانا شي للکافرین، کافرو د پاره، نصیبون څه حصہ برخه، کافرو ته څه حصہ ورسیږي، نو بیا هغوی ته وایي، قالو بیا وایي الم نستحوذ، آیا مونږه غالب نه راتلو، مونږه غالب کېدلی نه شو علیکم په تاسو باندې، یعنې که مونږه د مسلمانانو ملګرتیا کړې وی په جنگ کې، نو مونږ به تاسو بالکل نیست و نابود کړي وی. خو څومره لوی احسان مونږ په تاسو وکړو چې مونږ مسلمانانو سره ګټه ملګرتیا ونه کړله په جګړه کې. ونمنعکم، او مونږه بچاو نه کړی تاسو، من المؤمنین، د مؤمنانو نه، ولې مونږ بچ نه کړی تاسو د مؤمنانو نه. که مونږ مؤمنانو سره ملګرتیا کړې وه، نو مونږ به تاسو به نن دا ګټې او دا فایدې او دا حکومتونه به نه حاصلولی. دا د منافق کردار دی، او د هر وخت د کافر سره په ملګرتیا کې د دنیا ګټې دپاره کوي، او که مسلمانانو سره ملګرتیا کوي هم نه د دنیا ګټې دپاره کوي، او که بیا مسلمان ته څه ګټه میلاو شي نو بیا د مسلمانانو سره د ملګرتیا دعوه کوي، او که کافرو ته ګټه میلاو شي نو بیا ورته وایي چې که مونږ مسلمانانو سره په دې جګړه کې ملګرتیا کړې وی او مونږ تاسو بچ کړي نه وی، نو مسلمانانو نو تاسو به دا ګټه نه وه موندلي، مسلمانانو به بیا موندلي وی، نو بیا هغوی نه خپل مفادات حاصلوي. تاسو د امریکې دا کردار وګورئ، چېرته چې مسلمانانو باندې حمله کړې ده هلته منافقینو ورسره ملګرتیا کړې ده، هلته ورسره منافقینو ملګرتیا کوي، او بیا منافقین همدغه دعوې کوي چې ولې مونږ تاسو سره ملګرتیا نه وکړې، تاسو ته مې ځایونه درکړل، تاسو مې راوستئ، تاسو مې دا وکړه، او تاسو ته مې فتح درکړله. او که بیا شکست وخوري، لکه نن سبا شکست خوړلی دی، الله تعالی دلته یو اسلامي حکومت قایم کړي چې هغه د الله خوښ حکومت وي. آمین. نو بیا
مسلمانانو سره خپل ځانونه حسابوي چې دا خو مونږ کړي دي، مونږ در سره مونږ ملګري، ولې مونږ مسلمانان نه یو. او دلته یو وړه غونتې نقطه بله هم وړه خو نه ده، غټه ده، خو بهرحال په دې باندې ځان پویول پکار دي چې د مسلمانانو دپاره الله تعالی د فتحن کا ذکر کړی دی. فتح کامیابي ځکه چې مسلمانانو مقاصد د الله تعالی د دین غلبي وي، مفادات یې نه وي. هغه خو د الله تعالی انعامات دي چې ورکي، بیا مقصد یې دا نه وي د مسلمان، مقصد یې دا چې د الله تعالی دین غالب شي. نو د هغې غلبې په بنیاد باندې الله تعالی فرمایي دې دپاره بیا غلبه وي، فتح وي. او د منافقینو او د کافرو خو دنیا مفادات وي، نو هلته ورته الله تعالی د نصیبون ذکر وکړو، برخه، نصیب، حصہ. او دنیاوي حصې دي، آخرت کامیابي خو نشته د دې دپاره. او بیا الله فرمایي چې فالله، بس الله تعالی به یحکم فیصله وکړي یو بینکم، د تاسو په منځ کې، یوم القیامت، د ورځې قیامت باندې، چې منافق څوک و، کافر څوک و، ګټه د چا د اصل کې او فتح د چا د اصل کې، او الله د پاره کار چا کړی دی. دنیا کې خو مسلمان بطور سزا یا بطور امتحان څه کمزوری شوی دی یا شکست خوړلی دی، نو دلته به تاسو وګورئ چې د چا څه حالت دی، د منافق څه حال دی او د کافر څه حال دی. الله د هغې حالت نه موږ بچو ساتي، آمین. بیا الله فرمایي یو قانون ذکر کوي، فرموله، چې ولن یجعل الله، چرې به هم نه جوړوي الله تعالی للکافرین، کافرو لره، علی المؤمنین، په مؤمنانو باندې، سبیلا، څه لاره د کامیابي، لاره د طاقت، لاره د غلبې. دې آیت باندې، د آیت د آخري حصې باندې بعضې خلکو اعتراضات هم کړي دي او سوال هم پیدا کېږي انسان په ذهن کې چې دلته خو الله تعالی فرمایي چې کافر به نه کامیابیږي، او حال دا ده چې کافرو ته خو الله تعالی غټ غټ حکومتونه ورکړي دي او ډېر لوی ګټې ورکړي. نو دې باندې لږ ځان پوهول پکار دي چې انسان بیا په دې آیت باندې ښه پوه وي. یو معنا علي رضی الله عنه هم کړې ده، چاونه پوښتنه وکړله چې دا څنګه، د دې معنا څه ده؟ نو علي رضی الله تعالی عنه دا جواب ورکړو چې دا قیامت کې مراد دی. قیامت کې به الله تعالی مؤمنان کامیاب کی، جنت به ورکي، ګټه به ملاو شي، او کافر او منافق به ټول جهنم ته لاړ شي او ناکام او نامراد بشي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې دعاګانې چې کومې کړې وي، هغه دعا کې یو دعا د مسلمانانو د امت د ختمېدو، د امت باندې د کافرو د غلبې، ټولو مسلمانانو باندې دا مغلوب شي، به حیثیت قوم تباه شي، ختم شي. نو الله ولی دا به نه کېږي تر قیامته پورې، داسې غلبه زه کافرو ته نه ورکوم. نو هغه د دې ښه تشریح ده، هغسې غلبه هم کافرو ته نه چېرته میلاو شوې وه، نه میلاو شوې ده، نه به میلاو شي. او که تاسو وګورئ چېرته هم چې د کفر او د اسلام د مسلمانانو د کافرو جګړه وشي، نو مسلمانانو ته یقینا ډېر سخت ازمایښونه، اذیتونه، جیلونه، تکلیفونه میلاو شي، خو اسلام د هغې په جګړې په نتیجې کې ډېر زیات ښه حالت ته ورسیږي. دعوت ډیر شي، د قرآن کریم دعوتونه ډیر شي، دعوت عام شي، اسلام تعارف عام شي، د توحید او د قرآن طریقې او دعوتونه دا عام شي ورسره. که تاسو وګورئ چرته هم چې کامیابي عارضي غوندې کافرو حاصله کړې ده. دا دویمه. دریمه نقطه دا ده چې کم جنگونو کې چې څه نه څه کامیابي میلاو شي، دا په حقیقت کې د هغه منافق کردار وي، او کافر په خپله کفري طاقتونو باندې مسلمانانو باندې غالب نشي راتلی. په دې کې به چرته نه چرته خامخا د منافقینو کردار وي چې هغوی به مسلمانانو ته د خپل هغه نفاق په بنیاد باندې او ظاهري شکل د اسلام په بنیاد باندې د شکست باعث به جوړ شوی وي. دا دریمه خبره شوه. څلورمه او خاص خبره هغه دا ده چې دلته الله تعالی فرمایي چې نه به کېږي په کافرو باندې علی المؤمنین، د مؤمنانو باندې، کافرو د پاره علی المؤمنین، مؤمنانو باندې دا خبره ښه ذهن کې کېنوئ، مؤمنانو باندې به غلبه ورته نه حاصلېږي. نو شرط د ایمان دی، او دغه وعده الله تعالی په سورې نور کې هم کړې ده چې وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ما الله تعالی وعده کړي د خلکو سره چې ایمان یې راوړی دی او عمل صالح وي، لیستخلفنهم، موږ به خامخا دې ته خلافت ورکوو. خو شرط څه دی؟ ایمان او عمل صالح. دلته شرط څه دی؟ مؤمنان، کامل ایمان والا، به حیثیت قوم، به حیثیت د ایمان د مسلمانانو قوم. نو داسې انفرادي خو ډېر ښه خلک شته، او هغوی سره همدغه آیت په بنیاد باندې الله تعالی وعدې پوره کړي هم دي، سره د ډیرو تکلیفونو، زحمتونو، جیلونو، سختیانو وغیره هر څه، خو د هغوی نه په ایمان کې څه کمی راغلی دی، او نه د هغوی په دعوت کې څه کمی راغلی دی، نه د قرآن کریم په هغو دعوتونو کې او وغیره څه چې هغوی کار کوي، الله تعالی په هغوی کې هېڅ کمی هغوی ته نه ده ورکړی.
او هغه کامیاب شوي دي، د هغې اوازونه دباو شوي نه دي. او بل طرف ته مؤمنان یعنی هغوی چې کوم انفرادي کار کړی دی، بل طرف ته کافرو ته که تاسو ګورئ عارضي فتح میلاو شوي دي، خو د اسلام به طور دین مؤمنان به طور ایمان هغه د ایمان هغه چرته دوی دباو کړې نه ده. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. دی غواړي دا چې دا ختم شي دا رڼا، خو الله وایي نه، نشي ختمولی ده او هغه ډیر شي، نور ډیر شي. نن تاسو د درسونه وګورئ، تاسو د دین دغه دعوت وګورئ، الحمدلله د موحدینو د توحید په بنیاد باندې هغه یعنی همدغه د موبایل د موږ لاس کې چې اوس نیولی دی او تاسو د هغه پې واورئ درسونه، د کافرو جوړ کړی دی. کافرو د اسلام په باندې د شکست دپاره، اسلام ته شکست ورکولو دپاره او د ځان غلبې دپاره خو موږ استعمالوو. همدغه د دې هغه شیونه اوزار او وغیره دا الله تعالی د همدوی په خلاف باندې استعمالوي او الله تعالی دوی ته هغه لار هغه کامیابي نه ورکوي چې کنې دوی به اسلام ختم کړي، مسلمانان به ختم کړي، د دین دا دعوت به ختم کړلی شي او دا نه، داسې نه کېږي، دا به نه کېږي. الحمدلله دا وعده د الله تعالی دا هم او پوره هم ده. الحمدلله که موږ کې چېرته داسې اجتماعي بحیثیت قوم مسلمانان پیدا شول او هغه بحیثیت قوم د اسلام په بنیاد باندې او د کلمې د الله تعالی د کلمې غلبې دپاره شوه، نو هیڅ ممکنه نه ده چې دوی به شکست وخوري، نه به دوی شکست خوري او نه د مسلمانان، او نه به ها سزا په طور باندې الله تعالی ځکه چې دوی ایمان والا جوړ شي. الله تعالی دې موږ جوړ کړي د ایمان والا، امین. نو الله فرما معنی زده کوي تاسو الذین هغه کسان یعنی دا منافقان هغه خلق دي یتربصون چې انتظار کوي بكم په تاسو باندې، فإن بیا کچره کا نشي لکم تاسو دپاره وی تاسو دپاره فتح څه کامیابي من الله د الله تعالی طرفنا، قالو نو دی وای دا منافق علم نکن آیا نو مونږ ماکم تاسو سره، وإن کچره کا نشي وی للکافرین کافر دپاره نصیبن څه برخه حصہ څه کامیابي، قالو نو دی بیا وای دا منافق کافرو ته علم نستحوذ آیا مونږه غالب نو علیکم په تاسو باندې، ونمنعکم آیا مونږه تاسو بچ نه کړئ من المؤمنین د مؤمنانو نه، فالله بس الله تعالی به یحکم فیصله وکړي بینکم تاسو په منځ کې یوم القیامت د قیامت په ورځ، ولن یجعل الله او چربهم نه جوړي الله تعالی للکافرین کافر لرا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا سلار د غلبې.